په پاکستان کې موږ بغیر انویسټمنټ پیسې ګټلی شو آنلاین پیسې به نه خرج کوو او آنلاین پیسې ګټلی شو نو ګټلی شو څنګه طریقه درته ښیم بسم الله الرحمن الرحیم زه یم اویس په نن ویډیو کې به ستاسو یو داسې اپلیکیشن ښیم چې د هغې نه تاسو په پاکستان کې آنلاین پیسې ګټلی شئ او بالکل په ایزي پیسه جس کې شي تاسو بیا ویډرا کولی شئ ځان له دې اخیستی شئ هغه کوم اپلیکیشن دی څنګه پکې موږ اکاونټ کولی شو او څنګه دې بیا موږ آنلاین پیسې ګټلی شو دا ټول درته په دې ویډیو کې ښیم خو تاسو دا ویډیو مکمل وګورئ څه ځکه درنه پکې میس نه شي سکیپ کوئ ما پوره وګورئ او که تاسو اول ځل زما د یوټیوب ویډیو ګورئ او چینل هم نه سبسکرایب کړئ خامخا یې سبسکرایب کړئ هغه کوم اپلیکیشن دی هغه دی مرکز اپلیکیشن لاړ شئ پلی سټور ته او سرچ کړئ مرکز دا اپلیکیشن به تاسو ته راوړي دا ډاونلوډ کړئ د دې کار څه دی په دې کې تاسو ته په هول سیل باندې پروډکټس ملاویږي هغه پروډکټس لینک په تاسو شیر کوئ په مختلف قسم سوشل میډیا که تاسو سره فیسبوک پیج فیسبوک آی ډي یا سره واتس اپ ګروپونه یا سره فیسبوک ګروپونه یا نور سوشل میډیا تاسو سره تاسو په دې پروډکټس لینکس شیر کوئ تاسو په ځاله د خپل خوخي پروډکټس سلیکټ کولای شئ او هغه به تاسو په سوشل میډیا کې شیر کولای شئ خپل ګټه وسره لیکئ او بیا شیر کوئ کله تاسو له آرډر راځي هغه آرډر به تاسو راخلئ او د مرکز اپ ته به تاسو سبمیټ کوئ او کله تاسو دې سبمیټ کړئ نو بیا نور کار دی مرکز اپلیکیشن والے چې دغه کلاینټ له بدغه پروډکټ دی ورسوي او تاسو ته به خپل ګټه ملاويږي اوس په دې کې موږ اکاونټ څنګه کولای شو سټیپ بای سټیپ ته ټوله طریقه هم څنګه به موږ اکاونټ کولای شو او څنګه به بیا موږ آرډر شیر کولای شو دا ویډیو پورو ګورئ او زما خپل موبایل سکرین طرف ته نو د ټول اول خو تاسو لاړ شئ پلی سټور ته سرچ کړئ مرکز تاسو به د اپلیکیشن راوړي دا ډاونلوډ کړئ کله چې دا تاسو ډاونلوډ کړئ به اوپن کړئ څنګه چې تاسو اوپن کړئ نو تاسو دلته غواړئ تاسو د موبایل نمبر تاسو خپل د موبایل نمبر انټر کړئ تاسو کوم د موبایل نمبر هغه تاسو انټر کو کله چې تاسو انټر کړئ نو تاسو د موبایل نمبر ته په اس ام اس کې یو او ټي پی کوډ درشي دغه او ټي پی کوډ به تاسو راواخلئ او دلته به واپس بیا انټر کړئ کله چې تاسو انټر کړئ بیا تاسو دا غواړئ چې تاسو میل یې که فیمیل یې دینه پس تاسو نه بیا تاسو کوي چې تاسو ایج څومره دی د 100 کال نه والا 100 کلن یې کله چې دا تاسو سلیکټ کړئ نو تاسو اکاونټ جوړ شو کله چې تاسو په مرکز اپلیکیشن کې اکاونټ جوړ شي نو تاسو به دغه شانتي یو آی راوړي تاسو ته پر سکرین باندې ښکاري دلته مختلف قسم ډېر شي پروډکټس دي سسری پکې ګورل پکې بیډینګ فار عید سستی پیشن پروډکټس دا پکې دي وس دا سستی پیشن پروډکټس پرې کې تاسو سخوخيږي اپ کې تاسو شیر کولای شئ ها دینه علاوه دلته عید کی شهنایا داري پکې دغه سستا غریلو سامان دی کې ګوره دستانی دي ټیمپیس ته پکې دغه بل ټیمپیس ته پکې ډیکوریشن والا تاسو پکې ځاله سلیکټ کولای شئ د دې کپړو انګری دی پکې به بل ټیمپیس ته دغه دي چې لاندې سکرول کې کنه نو بچو کې میټي عید نو دغه شی د ماشومانو کپړې دی پکې د ماشومانو شټونه دی پکې د ماشومانو چې کوم سامان دی هغه پکې دلته کې لاندې ورته ریټ هم لیکل دی په یو کوم په اول تاسو د دې دا ټوټلی په یو کوم خو تاسو اول دا وګورئ دا شی چې تاسو لاندې راشل د مینز عید کلیکشن نو سړو چې کوم سامان دی اختر د پر هغه پکې دی د شانتي عید کې جوړه مطلب دا اختر جامې بس جامې دی پکې وای دا شی پرفیوم دی پکې لپسټیک دی پکې شیمپوان دی پکې او بوټان دی پکې سپلای بوټان سپلای د شنه مختلف قسم ډېر شي کټګوریز دی پکې پرسونه دی پکې د خزو بیگز یو تل لیکي ټرندینګ بیگز ها بیډ شیټ دی پکې د دې علاوه تاسو راشي د کټګوري ته پرې کټګوري باندې کله تاسو کلیک کړئ دلته مختلف قسم ډېر شي کټګوري دي وستاسو د سپ باره کې خرڅول ډېر زیات کولای شي تاسو فیمیل تاسو پکې کم لپسټیک وغیرہ د فیمیل چې کوم سامان دي تاسو دا خرڅول شي یا تاسو پیج چې کوم دی د سپ باره کې سوچ پدا کوئ زما سره کلاینټس د سپ باره کې دا هو زیات تر څه خوخي دلته مختلف قسم ډېر شي کټګوري دي تاسو کته شي د خزو جیکټ دي کفړې دي د شنت سړو کپړې دي د دې علاوه مایک ته پکې سمارټ واچ ته پکې لایټینګ سیستم دی پکې هر شی دی پکې کیمرې دی پکې او میسنجر دا ګوري څه شي دی دا شی مختلف قسم ډېر شي سامان پرې کې پروت دی ډېر زیات سامان پکې پروت دی دا به موږ څه کوو اوس مثال کې زموږ الکترونیک سامان خو ته زم چې مایک زه پکې دلته سرچ کوم چې بویا مایک ما پکې سرچ کو بویا مایک ما ته دلته راوړل بویا مایک د دې په 1599 روپۍ خدا به اوس موږ شیر کوو څنګه خلکو ته به څنګه خایو چې دا مایک واخلئ دلته ګورئ ورته اول به ټول لسو کومګه دې قیمت ته څه قیمت ته د موږ راکې په 1599 روپۍ
دا موږ په 1599 روپۍ راکړي او ډیلیوري چې کوم دا نو دا 90 روپۍ دا لکه زیاتی پکې دا شو نو اوس موږ دا په 100 روپۍ خرڅو اوس پر راشي دلته کې موږ ملته پلیس آرډر پرې باندې کلیک کو دلته لیکل دی आपका پروفیټ اوس تخپل پروفیټ صحیح دی استا خو خدا دوی تعالی درکې په 1599 روپۍ مطلب په 1600 روپۍ نه او 90 روپۍ په ډیلیوري 1690 روپۍ دا جوړیږي 1679 روپۍ جوړیږي نو आपका پروفیټ زم چې زپ کې ګټما 500 روپۍ 500 روپۍ کې ما سی ولیکلي 500 روپۍ کې ما لیکلي دا به وسه کوي دی قیمت ته 2179 روپۍ 89 روپۍ 2189 روپۍ ها دا خو شو زه اوس کلاینټ ته سم چې د زتل در کوم په 2189 روپۍ دا پروډکټ مو څنګه شیر کوم تاسو برای دلته لیکل دي شیر پرې شیر چې ځکه کلیک کوم به د کنټینیو شیر وذ ایمیجز دا به شیر وذ شیر ایمیجز وذ ډسکرپشن دلته لیکل شیر ایمیجز اونلی دلته لیکل چې د ډسکرپشن سره د حواله سره تاسو شیر کوئ کنه صرف ایمیج سره شیر کوئ زم چې ډسکرپشن سره شیر کوم بیا په کنټینیو باندې کلیک کوم کله چې په کنټینیو کلیک کوم دلته ماته راوخته تاسو یې په واتس اپ گروپ کې شیر کوئ که تاسو په فیسبوک پیج کې شیر کوئ فیسبوک گروپ کې شیر کوئ اس تاسو خو خلاص تاسو موبایل کې څومره سوشل میډیا دي او تاسو دلته کې راوړي اوس تاسو په څه کې شیر کوئ زه شیر کوم اوس خپل یو ملګری ته سبو کوم اوس دا ما سلیکټ کو دا به سو کوم اوسو دا به زدتا شیر کوم پرې شیر پرې بټن باندې کلیک کوم څومره ډسکرپشن دی هغه ماته دلته راوړلو او دغه شانتي کوم ایمیج لري هغه راوړو او دغه شانتي کوم ډسکرپشن چې حواله چې د مایک په باره کې هغه راوړل زه به څه کوم دته سند کوم ما دته سند کو دا شانتي تاسو په ګروپس کې شیر کولای شئ فیسبوک پیج پوسټ څومره سوشل میډیا هغه کې په طریقه باندې تاسو شیر کولای شئ بس ما دته شیر کو اوس پس کومه دته ټول ډسکرپشن لاړې خو ریټ وته لاړې ریټ په څه وکم ریټ په دته الته کې دا ویم چې 2189 روپۍ پرایس دی ادي پرایس چې کوم دی دا 2189 دا شو دا د پرایس شو او زه به تا سند کوم دا ماده ته سند کو اوس کې دی وی چې دا زما خوښ شو یا تاسو په فیسبوک گروپ کې چاوي چې او دا زما خوښ شو زما په کار دی هغه نه تاسو ډیټا واخلئ د کم ځای نوم دې څه دی او څومره اډرس ته ابد تاسو واخلئ هغه اډرس په تاسو څنګه معلوموي زه به څه اخلم را بشي دی مرکز اپلیکیشن ته کله تاسو دی مرکز اپلیکیشن ته راشي تاسو راشي آرډر پلیس آرډر نو آرډر ناو دا غره به تاسو واخلئ کسٹمر نیم ټول خو اول تاسو دغه نه کسٹمر نیم واخلئ کسٹمر نیم هم ته واغستو دغه نه پس به تاسو واخلئ فون نمبر کوم موبایل نمبر دی هغه به واخلئ موبایل نمبر هم ته واغستو دوسرا موبایل نمبر دا آپشنل دی بل د موبایل نمبر یې کچته بیا هغه شیز هغه لېږي او یو نمبر یې بني او په بل ورته کال کوي دا هغه لپاره دا آپشنل دی که تاسو دا انټر کوئ او که نه انټر کوئ بل دی پروینس په کومه صوبه کې اوسېږي بلوچستان دی کې پی کې دی پنجاب دی سند دی آزاد کشمیر دی کومه صوبې تاسو پته وکړئ دا غنه کم دی دا ټوله ډیټا به تاسو هغه ته ولیکئ پیله چې ماته دا راسنډ کړه د دې نه علاوه سټي کم ښار کم یو دی هغه ښار به سلیکټ کړئ دلته ولیکئ دغه شانې سیکټر کم یو دی بلاک کم یو دی په ښارونو کې دا سیکټر بلاکي او چې کوم کلیوال سیستم نو صرف سټي پکې ولیکئ په سټي ته ولم لګي دا شانې چې د هاوس مکان سټریټ سم دی په کومه کوڅه کې اوسېږي او نیرست لینډ مارټ یو خواته یو مشهور سزګي هغه ورته وخایي کله چې تاسو دا وخایي بیا سیو اډرس په سیو اډرس تاسو په دې ته آرډر ورکړئ آرډر متور کو دا به وسه کوي دینه پس تاسو ته خلاص مرکز اپلیکیشن والا پویا او کسلا پروډکټ رسول پویا اوس دا به مرکز والا اپلیکیشن کار هغه به رسي هغه نه پیسې اخلي ساس چې کوم ګټه د 500 روپۍ را اب تاسو په اکاونټ کې جمع کړئ دا به کم ځای کې پرته دا ګټه بوس تاسو په کم ځای کې پرته دا به راشي دلته کې پروفایل تا کله تاسو دې پروفایل ته راشي دلته لیکل دي میرا پروفیټ زما ګټه ما خو په هلای سم نه لیکړي نو دا په پینډینګ کې چې کمی چې پیډ ما غستي هغه به و زما ګټه 0 روپۍ دلته لیکل کمپلیټډ آرډر 0 دی ځکه چې ما پرونه د اپلیکیشن ګولاو کړی دی دغه شانې ټوټل پروفیټ سره او ټوټل بونس پکې هم دی ورکړي نو تاسو او ټوټل بونس پکې څومره دی د شانې تاسو د سره خپل پیمنٹ میتھډ هم اډ کولای شئ مطلب تاسو کوم ګټه وکړه هغه تاسو ته راشي پیمنٹ میتھډ اډ کړئ دلته لیکل اډ پیمنٹ میتھډ پرې باندې کلیک کړئ تاسو په څه کې اخلئ ایزی پیسا کې اخلئ که جیس کیش کې اخلئ
هغه سلیکټ کړئ. کله چې ایزی پیسه جیسکیش سلیکټ کړئ دلته اکاونټ نمبر خپل اکاونټ نمبر دلته کې ورکړئ د جیسکیش یا دغه بیا په کنټینیو کلیک کړئ. کمی پیسې چې دي هغه تاسو بیا وډرا کولی شئ ستا خپل جیسکیش ته ایزی پیسه ته. خبرې مې په ډېرې وکړې تاسو به وایئ چې دا ډېر ګران کار دی خو دا هېڅ هم ګران کار نه دی آسان کار دی. هر شي کې لږ محنت کول پکار دی. کله چې تاسو دا محنت وکړئ د هغې نه پس به تاسو ته د دې سیله میلاویږي. هېڅ شیز آنلاین که خلک وایي چې په اسانه باندې پیسې میلاویږي نو په اسانه هېڅ چېرته هم پیسې نه میلاویږي. تاسو به محنت کوئ ګروپس به پیدا کوئ پیج به ځانله جوړوئ د خلکو سره به شیر کوئ دې صفت پورته کوئ چې دا شیز واخلئ. کله چې هغه دا واخلي او تاسو ته به ګټه میلاو شي تاسو به کې یو روپۍ هم نه لګي تاسو ته رسول هم نشته دی صرف تاسو ځانله ګاټ موندل دي او دا شیز ورته ورمخې ته کول دي. نو په دې طریقه باندې تاسو د مرکز اپلیکیشن نه آنلاین پیسې ګټلی شئ. نو دا وه نننۍ ویډیو. دغه شان د نور انفارمیټیو ویډیوز لپاره چینل ضرور سبسکرایب کړئ. جزاک الله.